امام شعرانی رحمه الله تنبیه المخترین کې د یو ولی الله واقعه را نقل کړې ده. هغه فرمایي د زمانې ولی الله ته د هغې زمانې یو عالم راغی، بیا یې ورته وویل چې ما ته د طریقت او د تصوف او د معنویت سبق راکړه او غواړم چې ستا سره بیعت وکړم. هغه ولی الله چې کله د ده کردار ته وکتل او د ده ناسته ولاړه ته وکتل، د هغه ولی الله فراست و رب العالمین دا علم ورکوي چې ده ته یې وویل چې تا ته زه بیعت نه درکوم، بیعت په یوه شرط درکوم. هغه دا شرط دی چې ته به ټیک یوه میاشت په پلانکي مسجد کې د خلکو څپلۍ سموې، د یوې میاشتې نه بعد به بیا زه تا ته د طریقت او د تصوف بیعت درکوم. د ملا چې د ځان سره فکر وکړي چې دومره ډېر غټ ملا کلي و علاقه کې نوم لري، دا ډېر کمزوری کار ورته معلوم سو، بس روان سو. چې کله کور ته ولاړی د خپلو مشایخو او د اولیاو حالاتو مناقب یې وکتل، بیا د طریقت او د تصوف او د معنویت پر کور باندې شوق راغی. بیا یې د ځان سره دا وکړه چې یاره حضور الهي بغیر د طریقته نه پیدا کیږي، بغیر د اولیاو د صحبته نه پیدا کیږي. د یو مرشد سره به تعلق بستی، بیا به حضور الهي پیدا کوي. یو داسې څوک به لري چې تا هره ورځ پر سر ټکي چې دا کار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مخالف دی، دا په ځان کې اصلاح راوله، دا په قرار به په تا څخه کامل انسان جوړېږي. داسې څوک باید ولري. بیرته مجبور سو د هغه علاقې ولی الله او مرشد ته راغی. هغه بیا دا ورته وویل چې یوه میاشت به په پلانکي مسجد کې څپلۍ سموې، بعد به بیا زه تا ته بیعت درکوم. یو ګوړی د ځان سره سوچ وکئ، بس دا پر ځان باندې لازمه کړه چې یوه میاشت څپلۍ سموم. ولاړی یوه میاشت یې څپلۍ سمولې. هغه کم نفس چې د ده مخالفت کوي چې دا خو کمزوری کار دی، نفس یې د دې ځاګي څخه د دې جمپ څخه ولاړ سو، بل ځای جمپ ورته ګیر کوي. د دې په ذهن کې ور وګرځول چې خلک به وایي دا څومره لوی بزرګ دی، څومره ولی الله دی، د خلکو خدمت کوي. د ریاکارۍ ماده یې په ده کې شنه کړه. کله چې هغه ولی الله راغی او ده ته وکتل چې اوس خو د تکبر ماده کنټرول سوه، د ریاکارۍ ماده پکې پیدا سوې ده، بیا ده ته وویل چې بس نور به دا کار نه کوي. هغه عالم ورته ټینګ سو چې نه استاد، ما پر دې کار باندې ډېر خوند اخیستی دی، دا خو د خلکو خدمت ته یې اوس یې کوم. هغه د زمانې ولی الله ورته وویل چې نه، ستا خدمت معلوم دی چې د دین خدمت دی، هغه د دین خدمت به کوې، خو دا د څه وخت موقتي خدمت و چې تا کوئ. بیا هغه عالم د هغه ځای څخه راوستی، د طریقت او د تصوف بیعت یې ورکوي. بیا الله رب الجلال د هغه پر دې بیعت باندې اثرات مرتب کړل. ډېر فقیه انسان ځینې جوړ سو، زاهد سو، عابد سو، او دی هم په ولی الله باندې مشهوره سو. دا ټول کار چې دا دومره کمال ته ورسېدی، وجه څه ده؟ وجه دا وه چې مخالفت د نفس یې وکړي. او په هر کار کې چې مخالفت د نفس راغی، چې د نفس د مخالفت وي او د رب العالمین د اطاعت وي، د نفس د مخالفت وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت وي، هر وخت چې داسې کار وکړئ، په تا کې اصلاح راځي، په تا کې انقلاب راځي، په تا کې د الله محبت راځي. د یو په هغه اصولو کې چې اوس یې زموږ ستاسې نفسونه نه برداشت شي، هغه میلمه دی. چې اوس زموږ ستاسې خلک محبت نه ورسره لري، هغه میلمه دی.